تیره ورځ د کندهار ولایت تورغونډۍ بندر له لارې روسي هېواد ته د مڼو صادرات پیل شو. ننګرهار کې د تازه میوو یو تن تجار امیر نظامي افغاني میوو ته د بدیلو سوداګریزو لارو برخه کې د اسلامي امارت د هلو ځلو هرکلی کوي او د هېواد وچو تازه میوو ته له بېلابېلو هېوادونو سره د سوداګریزو لارو د پراخېدو غوښتنه کوي. زه د امارات اسلامي باندې ډېر تشکري کوم چې د نور ملکونو باندې د اسیا د په روسیا کې د کام هر ځای کې دي زمونږ نور تعلقات هر سره جوړ کی چې زمونږ فروت او میوه غوند اخوځي له خیر سره. پاکستان ما سره په 40 کاله همدغه رقم چاله بال کړي دي تر اوسه هم کوي کنه. اوس د امارات باندې مونږ خواهش کوم په یو جوان یا تاجر باندې د غون افغانستان سره تشکري کوي چې نور تعلقات په هر گاونډي سره د ملکونه زمونږ تعلقات برابر وکړي چې چا مونږ سره صادرات اخوا وکړو. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی ولی جان روسي هېواد ته د مڼو صادراتو پیل یو مثبت ګام بولي او د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د هېواد وچو تازه میوو ته په نړیوالو مارکیټونو کې د بازار موندنې برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي. د اسلامي امارت نه موږ ډېره منندوی یو، مننه ترې کوو چې پرون د روسیا له لارې نه مڼې صادرات وشو او موږ اسلامي امارت نه نور هم دا غوښتنه ده چې نورو ملکونو سره سوداګریزې لارې خلاصې کړي او وطنوال د تاوانونو نه بچ شي او ډېر مالونه نورو وطنونو ته صادرات شي. د ننګرهار تازه میوه‌جاتو او سبزیجاتو اتحادیې مرستیال حاجي ستانه ګل شیرزاد وایي پاکستان هر وخت د افغاني میوو د رسېدو په مهال تر هم پر ذکر خطړي چې له دې سره دواړو لورو سوداګر دراني مالي زیانونه ګوري او له اسلامي امارت غواړي چې افغاني میوه‌جاتو ته غوره بدیلې لارې برابرې کړي. دغه کوم ګام چې اخیستل شوی چې روسیې هېواد ته یا د نورو هېوادونو ته مڼې او نور میوه‌جات صادریږي دا یو ښه اقدام دی او زموږ د خپل دولت نه د اسلامي امارات نه نور هم تقاضا لرو چې دغسې بدیل لارې زموږ تجارانو ته پیدا کړي تر څو چې خپل محصولات نورو دولتونو ته ورسوي او په ښه قیمت باندې عرضه شي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د کندهار تورغونډۍ بندر له لارې روسي هېواد ته د یو خصوصي شرکت له لورې د 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 50 ټنه مڼو د صادراتو بهیر پیل شو.